ما اورېدلي چې څوک چوپ پاتې کېدل زده کړي هغه به ګټونکی وي، هغه به کامیاب وي. خو بیا مې فکر وکړو که څوک په ما ظلم وکړي آیا زه به چوپ پاتې شم؟ نو ځان ته مې وویل چې نه، چوپ پاتې کېدل داسې اسانه خبره نه ده، او د خپل حق دپاره غږ پورته کول هم د ژوند برخه ده. تل چوپ پاتې کېدونکي خو بزدل وي، خو بیا مې په ژوند کې داسې وخت راغی چې ما چوپ پاتې کېدل بهتر وګڼل، او بیا ثابته شوه چې رښتیا هم چوپ پاتې کېدل بهتره ده. د خاموشۍ ژبه تر ټولو ښکلې ژبه ده. دا انسان ته ورښایي چې الفاظ ډېر درانه وي، د هر چا په اوږه نه ایښودی کېږي، هر چا ضرب دومره نه وي، خو خاموشي لکه د هوا په شان سپکه او خوږه وي. چوپ پاتې کېدل هم د الله تعالی یو نعمت دی. خاموشه خلک او خاموش ځایونه د ژوند ښکلا زیاتوي. هغه خلک چې ډېرې خبرې کوي اکثر خالي وي. که څوک راته څه سخته هم وایي زه د هغه په خبرو نه بلکې د هغه په خالي زړه حیران شم. څنګه چې خاموشي د زړه ژبه ده، هغه جوابونه چې په خاموشۍ ورکولی کېږي په خبرو نه ورکولی کېږي. او څوک چې د خاموشۍ په ژبه نه پوهېږي، په ژوند کې چې کله ته د زیاتي او ظلمونو په وړاندې چوپ کېدل زده کړې، کله چې د خاموشۍ غږ واورې، نو بیا ژوند درته بل ډول ښکاري. د ژوند احساس بدل شي او دا احساس ډېر ښکلی وي. همدا وجه ده چې خلک د تفریح لپاره اکثر کم ګڼه چوپ او آرام ځایونه خوښوي. خاموشه ځایونو کې هر څه ښکلی ښکاري. په دغه چوپ او خاموشه ځایونو کې ډېر زیات سکون وي، او دا سکون هغه خلک محسوسولی شي چې د خاموشۍ عادت لري، ځکه چې خاموشي یو نعمت دی، او نعمت د الله تعالی لخوا ورکولی کېږي. که ته چوپ یې نو مطلب نعمت درکړلی شوی دی. زه یم طارق علي، تاسو ګورئ د زړه اواز. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو ورسره لایک کړئ او زموږ چینل ورسره لازم سبسکرایب کړئ.